سلامونه او نیکی هیله دوستانو، خدای وکړي چې روغ او جوړ اوسئ. دوستانو دا ویډیو هم در سره شیر کړئ. دوستانو نن په فیسبوک کې یو عکس ښکارته پورته کیږي چې د یو افغان په د خپلې وړې لور سره په موټر کې ناست او د ظالمانو د خوانه په قتل رسول شوی دی، په شهادت رسول شوی دی. هغه وړه لور یې هغه عکسو کې معلومیږي چې حتما همدا چیغې وایي چې ما پلارجانه ما پلارجانه. دوستانو زه حیران دې ته یم چې دا کوم قسم قتلونه دي، دا کوم قسم کلتور دی، دا کوم قسم افغانیت دی، دا کوم قسم پښتونولي ده، دا کوم اسلام دی. دا نه اسلام دی، نه پښتونولي ده، نه غیرت دی، نه کلتور دی. دا فرعون توب دی، دا کفر دی. دا هغه لعنتیان دي، دا د خدای په قهر ککړ شوي کسان دي چې دا عملونه کوي. د یوې 4 کلنې ماشوم په مخ کې ته راځې هغه په شهادت باندې رسې. آیا ته انسانیت نه لرې؟ ته وجدان نه لرې؟ ته مور او پلار نه یې راوړی؟ آیا ته مور نه یې راوړی؟ ته مور د دنیا ته په څه رقم باندې راوړی؟ ته د خپل مور ته وګوره، پلار ته وګوره، خپل بچي ته وګوره. تا چې کله دا ډس کوو، تا د خدای پاک هغه قهرونه تا ته مخې ته ونه درېده، تا لاس ونه رېږدېدو. و د ظالم بچیه، و ظالمه، کله چې یو مرغۍ باندې انسان ډس کوي هغه لاس رېږدي. کله چې یو مرغۍ هم خپل بچي ته دانه ورکوي، دنیا ښکاریان دا کار نه کوي. تا د یوې ماشومې په مخ کې په هغه باندې ډزې وکړې. و ته څه فکر کوې چې تا دا کار که د اسلام په نامه کړی، نو تا ته به خدای پاک تا به سرکته کونه پورته دوزخ ته لیږي، و تا باندې به د خدای قهر نازلیږي. تا په پوشت او په هغه ټول راتلونکي نسل باندې به د خدای قهر او لعنت ورېږي. ته شرم نه لرې؟ تا که دا د جهاد په نوم کړی، که تا دا د شخصي وژنې په نامه باندې کړی، که تا د کوم بل مقصد په خاطر کړی، تا به په بل ځای کې کړی، تا به په داسې ځای کې وکړې ظالمه چې هغه وړه لورې ورسره په خوا کې چغې وهي. حتما به بازار ته د یو په یوې خاطر په یو خاطر راایستلي، هغې به ورته ویلي چې پلاره ما دې بازار ته بوځه، او ده به راایستلي. ته راغلې، ته هغه شهید کړې. د خدای په قهر باندې ککړ شئ، د خدای په غضب ککړ شئ، د خدای په هغه قهر ککړ شئ چې نمرودیان او فرعونیان یې ورباندې ککړ کړي وو. تاسو نه مسلمانان یې، نه افغانان یې، نه پښتانه یې، نه در کې اسلام شته، نه در کې د اسلام مینه شته، نه در کې افغانیت شته، نه در کې یو شی هم نه لرئ، بلکې تاسو پوره لعنتیان خلک یې. تاسو هغه بې ضمیره بې وجدانه خلک یې. تاسو د خپل ناموس په خرڅولو هم نه شرمېږئ، په مور نه شرمېږئ، په پلار نه شرمېږئ. نو دا خو بیچارهګان پردي خلک دي، په دوی په قتل به څه وشرمېږئ. دوستانو ویډیو در سره شیر کړئ. دې خلکو ته دا ډېر ظالمه طبقه ده، د دوی وژل، د دوی بندي کول، دا په انسانانو کې ورمشمارئ. والله العزیز دا د انسانیت نه وتلي دي، دا د حیوانیت نه وتلي دي. دوی ته د تیږو فکر وکړئ، دوی ته د داسې یو شي فکر وکړئ چې څوک ته نه فایده نه شي اخیستی او تاوان ورته رسېږي. نو په خدای مو سپارم، ډېر سخت ورباندې خفه شوم، سخت ودرېدم ورباندې چې هغه لور بیا څومره چغې کړي. زه وایم تاسو په دې رهبرانو دې لعنت شي، تاسو په دې لاره باندې دا فکر باندې مو لعنت شه چې لنډه خلاصه یې کړم. تاسو په دې فکر دې لعنت شي، هر فکر مو چې په همدغه فکر دې تاسو لعنت شي. که تاسو فکري خلک یې په دې فکریت مو لعنت شه، که تاسو شخصي خلک یې په تاسو دې لعنت شي، که تاسو هر څوک دې تاسو باندې لعنت شي. تاسو په رهبرانو دې لعنت شي، تاسو په رهبرانو دې لعنت شي، په تاسو دې لعنت شي، تاسو په ویونکو دې لعنت شي. په خدای مو سپارم، کور مو ودان، ډېره زیاته مننه. سخت مې زړه ورباندې خفه شوی دی. بس د الله په امان ویډیو در سره شیر کړئ.